د بلخ ولایت د عامې روغتیا ریاست مرستیال د ملي ټلویزیون له خبریال سره د خبرو پر مهال خپلو فعالیتونو ته په اشارې وویل چې دوی د غوره روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو او په دې برخه کې د شته ننګونو د حل په موخه مؤثر اقدامات کړي دي. د نوموړي په خبره دغه اداره د لازمو امکاناتو او د تجربه لرونکو او متخصصو ډاکټرانو په درلودلو سره شپه او ورځ هڅه کوي څو خپل مسؤلیتونه په رښتینې توګه ترسره کړي. موږ الحمدلله دلته پروفیسران لرو، ډاکټران، متخصصین، ټول د ولس په خدمت کې دي. ان شاء الله دلته داسې کدرونه شته چې زموږ ګاونډي هیوادو کې نشته. داسې کدرونه موږ دا اوس هم په حوزوي روغتون کې لرو. د ډیرو نورو ځایو څخه خلک ورته راځي او دلته یې خدمات کیږي. د افغانستان په سطح باندې که ووایم زموږ سره ډیر ښه ډاکټران شته او متخصصین پروفیسران شته. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې د اسلامي امارت په بیا راتګ سره د ټول هیواد په کچه امنیت رامنځته شوی او د خلکو پر وړاندې هیڅ ډول ګواښ نه و او نه هم شته چې ورسره د بلخ ولایت په لرو پرتو سیمو کې له ځنډ پرته روغتیایي خدمتونه وړاندې کیږي. مخکې د امارت راتګ څخه کسان هر چا نسوه کولی چې و کلینیک یا روغتون ته رسیدګي وکړي. مشکلات زیات وو، امنیتي ستونزې زیاتې وې. نن الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره ټول امنیتي ستونزې له منځه تللي دي. امنیتي ستونزې نشته. په ټول افغانستان کې امنیت دی. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت حوزوي روغتون د هیواد د شمال زون په کچه یو له سترو روغتیایي مرکزونو څخه دی چې د دغه زون له بیلابیلو ولایتونو څخه ناروغان دغلته د درملنې لپاره راځي.